د رمضان المبارک په اخیری عشره کې با خپل پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم اعتکاف کولو. دا اعتکاف سنت علی الکفایه دی. د سنت علی الکفایه مطلب دا دی چې په ټوله محله کې دا یو کس وکي د ټولو غاړه په خلاصيږي، خو په ټوله محله کې یو قسم اونکی نو ګوره د ټولې محلې غاړه به بندېږي. دا د نارینو د پارم سنت دی او د زنانو د پارم سنت دی. خو نارینه به په جومات کې اعتکاف کوي او زنانه به په خپل کورونو کې اعتکاف کوي. په خپل کور کې به دا یو پرده توکي، دا به د دې معتکف شي، دا به بیا د هغې نه بهر ته نه روځي. بهر حال دا یو سنت عمل دی. الله جل شانه دې موږ ټول ته د دې توفیق راکړي. یو ځلې خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د څه وجې نه اعتکاف نو کړی شوی، نو را روان کال ته خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د 2 عشرو اعتکاف یعنی د 20 ورځو اعتکاف یې وفرمایلو. نو د لحاظه د دې اهتمام پکار دی. د دې لپاره یو رکن دی د اعتکاف، یو فرض، هغه ول دا دی چې دا انسان به د خپل معتکف نه بنوزي، یعنی نارینه به د جومات نه نوزي او زنانه چې کوم ځان د پاره د اعتکاف ګرځولې دی یعنی د دې کوم معتکف دی دا به د هغې نه نوزي. د هغې نه په وتلو سره او د نارینه د جومات نه په وتلو سره اعتکاف ماتیږي، مگر که څه عذر وي، داسې عذرونه چې هغه لابودي وي، هغه ضروري وي، د هغې دپاره د جومات نه او د خپل معتکف نه وتل بیا جایز دي، هغې سره به اعتکاف نه ماتیږي. لکه حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس المرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه ابو داود. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی چې د معتکف د پاره دستور او ضابطه دا السنة علی المعتکف، د معتکف د پاره دستور او ضابطه دا چې دی با د مریض عیادت پنه کوي، د مریض بیمار پرسه ته بنځي، جنازې ته بنځي او د بیبي بوسو کنار او مباشرت په نه کوي او د جومات نه او د خپل معتکف نه بنوزي، مگر چې د هغې دپاره وتل ډیر ضروري شي هله وتي شي. لکه د اودسماتي دپاره یا د غسل جنابت دپاره یا دغې حساب یو کس دی چې د هغه دپاره د ډوډۍ روړلو څه انتظام نشته، ځان ته بیا یو معتکف ډوډۍ هم روړی شي چې بل څوک نه وي، خو دې د جومات نه به بیا زیاتي ټایم به نه تېري. نو به هر حال بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی چې ولا یخرج لحاجة الا لما لا بد منه، چې دې به د خپلو ضروریاتو دپاره نوځي مګر داسې ضروریات چې هغه مجبوري شي د هغې دپاره دې صرف وتي شي، لکه اودسماتي، غسل جنابت او دغه حساب ځان دپاره ډوډۍ وغیره راوړل د دې دپاره وتي شي. بیا فرمایي ولا اعتکاف الا بصوم، دا د اعتکاف شرطونه فرمایي. اصل کې د اعتکاف دپاره 7 شرطونه دي. په دې حدیث کې د هغې نه 2 شرطونه ذکر کیږي. یو دا چې اعتکاف نه کیږي مګر سره د روژې نه، سره د روژې، که د چا روژه ماته شوه نو د اعتکاف هم اټومیټک پاتې شو. او ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، د نارینو دپاره دا شرط دی چې اعتکاف نه کیږي مګر په جامع مسجد کې چې په کوم جومات کې 15 وخته جمع ادا کیږي نو دې ته جامع مسجد وایي. نو اعتکاف صرف په هغې کې درست دی. نو د اعتکاف دپاره
اوه شرطونه دي. لومبی شرط دا چې مسلمان وي، کافر اعتکاف نشي کولی. دویم نمبر یو کس عاقل به وي چې لیونی نه وي، ځکه چې لیونی د پاره خو ښکلی پیغمبر څه فرمایلی دي چې تاسو ماشومان او د لیونونو جوماتونه پاک وساتئ، نو لیونیم اعتکاف نشي کولی. دریم نمبر دا چې اعتکاف د پاره به نیت خامخا کوي چې یاره زه د 10 ورځو اعتکاف کوم، ځکه چې بغیر نیت خو یو عبادت هم نه کېږي. نو لہذا دریم نمبر شرط ورته نیت کول دي. څلورم نمبر شرط هغه په دې حدیث کې مرالو چې دی به په جامع مسجد کې اعتکاف کوي. پنځم نمبر شرط چې سره د روژې نه وي، که اعتکاف سنت دی او که اعتکاف واجب وي، د دواړو دپاره روژه شرط ده. او شپږم نمبر چې کوم دی چې دی په حالت د پاکی کې وي، په حالت د جنابت کې نه وي، ځکه چې په حالت د جنابت کې اعتکاف نه کیږي، بلکې په حالت د جنابت کې جومات ته داخلېدو نه منع راغلی ده، نو لہذا چې دی پاک وي. او اوم نمبر شرط چې زنانه د خپلو بیمارونه هم پاک وي، حیض نفاس نه دی هم پاک وي. که چېرې بالفرض یو زنانه اعتکاف ته کینی او د هغې داسې قسم بیماري راغله، نو اعتکاف یې مات شلو. ځکه مات شلو چې روژه ماته شوه، چې روژه ماته شي نو اعتکاف هم ماتېږي. نو به هر حال دا اوه شرطونه دي د اعتکاف کولو دپاره، که اعتکاف سنت دی او که اعتکاف واجب دی. اصل کې د اعتکاف 3 قسمونه دي. یو سنت اعتکاف چې هغه په دې رمضان المبارک کې کېږي، یو واجب اعتکاف چې هغه د منښتې په صورت کې واجبېږي، او دریم نمبر چې کوم دی نفل اعتکاف چې هغه هر وخت کېږي. که انسان چې کلم جومات ته راځي پکار ده چې دی د اعتکاف نیت وکړي. د اعتکاف په باره کې ډېر مسایل دي، خو یو څیز پکې یاد ساتئ چې د جومات نه وتلو سره اعتکاف ماتېږي. یو کس پوښتنه کوي چې یاره زما کور کې د حساب څوک تکړه شته دی نه چې ما دپاره د افطاري یا د پشمني سامان ما ته وړي، افطاري راته وړي، نو آیا زه د جومات نه د دې دپاره وتی شم او که نه شم وتی؟ نو بالکل د دې دپاره د جومات نه وتی شي، ځکه چې بیبي عایشه رضی الله عنها کوم حدیث تاسو واورېدو، هغې کې فرمایي الا لحاجت الا لما لا بد منه، داسې حاجت دپاره وتی شي چې هغه ډېر زیات ضروري وي. نو به هر حال داسې کس چې کوم دی چې هغه بل څوک نه وي، خپل ځان دپاره افطاري او سحري وغیره راوړي شي. د دې باره کې نور څه کوم مسایل دي هغه به انشاءالله تاسو ته وخت تر وخته بیانېږي.